د طالبانو د یو شمېر مخالفو جبهو په ګډون ځینو ګوندونو او شورګانونو له ملګرو ملتونو غوښتي چې د دوحې په غونډه کې د افغانستان ټولو ښکېلو سیاسي لورو ته د ونډې په ورکولو سره د اوسني وضعیت بدلون ته لاره پرانیزي. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته په سر کې یادونه کوم ملګرو، که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان یو شمېر ګوندونو د طالبانو مخالفو جبهو او شورګانونو چې شمېر یې 11 تنو ته رسیږي په یوه ګډه اعلامیه کې له ملګرو ملتونو د دوحې په غونډه کې د فعالې ونډې ورکولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوحې ناسته د اګست پر 23 او 24 نیټه کېږي. د دې سیاسي جریانونو په ګډه اعلامیه چې نن خپره شوې راغلې، دوی د ملګرو ملتونو له سرمنشي غواړي د دوحې په غونډه کې د افغانستان ټولو ښکېلو سیاسي لورو ته د ونډې په ورکولو سره د هر اړخیز ملي پروسې له لارې د اوسني وضعیت د بدلېدو په افغانستان کې د بحران د پای او د یو قانوني حکومت د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابر کړې ده. اعلامیه کې د دوحې د ناستې د بریالیتوب شرایط د افغانانو د غوښتنو په پام کې نیول، د اغیزمنو سیاسي جریانونو او ښکېلو لورو ګډون او له طالبانو سره د هر ډول سیاسي او ډیپلوماتیکو اړیکو څخه ډډه کول په ګوته شوي دي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.